دا خو تردی دے دا مانزد الفاظو لفظی ترجمه تما ذکر کړه مختصر طریقہ بل شی جایت تم تشریح وایو د الفاظ دی الفاظو کې خصوصی نکتی چاہ بعد دی تشریح کے برازی اصل اللہ اکبر اول سرنا اللہ تعالی قرآن کریم کی دخپل لوئے حکم چمون تکڑے امر کبر سلور کرتے کڑے اخپل صفت دلوئے متکبر کبیر لہ الکبریا دی سرے ذکر کرے لوئے دے اور دا اللہ اکبر لفظ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت متواتر کی راغلے دا دے انکارم کفری دا یو سڑے نوی چی قرآن کی ادا نشتا کا بیا چنگوئیو چی اللہ لوی دے لوی خدا ہر چیز دا مناسبی کر دا اللہ لوی صدا دا اللہ دا لوی مطلب دارے چی دا غصر ہمسر برابر مثال نظیر شریک نشتا دیتا اکبر ہوئی دا سلوے دے انسان با پدے عقیدت اللہ دلوئے یقین لری دارنگے اللہ لوئے دے سمانا دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی ودبل چاہ حکم نہ مانی دیتا ہی لوئی مونگا سنا کے لستو سبحانک اللہم و بحمدک اللہ قرآن کریم کی دا تسبیح امر چکڑ دے شپارس کرتے کڑے سب ہو فرض سے گورو دا کم چیز حکم چیا فرض یہ اصل کی اللہ تسبیح لستل فرض ہم مانزے کی دا سنا لستل فدی الفاظ تو فرض نہ تسبیح سنگی تسبیح سلور قسم دا یو دا عقیدے بل پا جوا بل پا عمل بل پا حال تسبیح اللہ پا عقیدہ کی سمانے پزلکی یقین کول کہ اللہ تعالیٰ پاک فجبا سبحان اللہ ویل دا وظیفہ کول اور منس کے سبحان ربی العلا و سبحان ربی العظیم ویل عبادت کول شو دارنگے دا ہر چیز دا حالت دلالت کی پرے بنے چ اللہ تعالیٰ پاک مخلوق عاجز دے دیتا تسبیح حالی ہوئی خدایت ساتے چی پاکی چمونگوی چی اللہ پاک دے پاکی خدایت سی ظاہر مناسبی کرنا دا اللہ تعالی پاکی دا اس مقصد دے دا ہر قسم شریک نہ پاک دے دارنگے دا نقصان دا صفاتو دا عیبونو نہ پاک دے کم چی مشرکان اللہ دا پاروی دا اولاد نہ پاک دے بل چاہتا دا محتاج کی دلو نہ پاک دے مقصد دارے آگے تو علماء سلبی صفات فی دنشتوالی قرآن کریم کی چکم ذکر دی سنت کی چکم ذکر دی ندی عقیدہ ساتھ اللہ پا جب اویلو تا تسبیح ہوئی دغو تسبیح و بحمدکا وصرائی و بحمدک دا تسبیح دا حمد سرا مرگرے دا اولی دا حمد سرا دا دے پارکمون تسبیح ہوئی چا اللہ پاک دے نسمانا نعوذ باللہ اللہ کی نقصان نمونگا پاک نور پسی زویج نا و بحمدک اللہ کے خزان لصفتون دا کمال شتا تسبیح دا مانا چی مونگا پاک مونگ دا غد پاک عقیدہ و ساتلا و بحمدک حمد نمراد سی اغا صفتون دا خدای تو اللہ دا زان دا پارس صفتون و تورات انجیل زبور نور کتابون خپلو کی و قرآن کی رالی گلی دی پا حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری اغل لستلو تا دا اللہ حمد ہوئی دارنگ ہوئے تبارک اسموں کا دا اللہ نم اغی سر برکت تبارک قرآن کی یو کرت ذکر کرے اور اللہ رخبل زان سر تبارک آتا کرت ذکر کرے مخلوق کی برکتونا چول مخلوق آغتا محتاج دے برکت کی لس کرتا ہے ذکر کرے نو تبارک سمانا اللہ برکتون والا دے دا برکت مالک دے برکات ورکون کے دے برکات شون کے دے برکات پیدا کون کے دے دسی بوائی
دیو جن اللہ صفت کی دعوی لکی چې اللہ مبارک دے، مبارک دری زیر دا سی بنوئی چې اللہ مبارک دے. بعض خلق دی کی خطا چی و تبارک اسم کا معنی غلط کی چې مبارک دے نوستا دری زور وی دا خو غلط دے. مبارک خدا مانے چی برکت کے اللہ بل چاہتا محتاج دے. دا سی بنوئی برکت ستوئی برکت اصل کی وی کلکیدل، بقا ہمیش والے، دارنگی ډېرې فائدې پیدا کول. دا څوک کولی شي؟ الله کوي. دا د الله صفت ته مفسرینو ذکر لیکلي چې دا صفت د الله نه سوا بل چا د پاره نسبت نه کوي. بل چا ته بنده ته ویلی شي چې الله پکې برکت اچولی او برکت پکې شي، او دعا کولی شي چې الله فلان کې برکت واچي. دارنګ تعالی جد کوم وی جد ویل کی عظمت تا لوی شان تا اللہ شان ډېر لوی دی. قرآن کی دا یو کړه ذکر دی لا الہ غیره، دا د توحید کلمه ده. لا الہ لا الہ الا الله. ټول پیغمبرانو دا قانون ته بیان کړی دی، ټول کتابونو د الله کې شته. د قرآن کریم مقصد هم دا کلمه ده. قرآن کریم کې دا د توحید کلمه 250 کرت راوړي. پدې کې الہ لفظ ذکر الہ الہ په عربی ژبه کې ستوي. ورته د لغت کتابونو خلاصه پیش کو. یوې د عبادت حقدار، دارنګ حاجت پوره کوونکې، دارنګ الہ ستوي فریاد اوریدونکې، د فریاد ځای. الہ ستوي پناهي ورکوونکې، الہ ستوي د محبت لائق. تفسیر بیزاری نورو دا د الہ معنی کړي کہ بعض معنی د لا الہ غیرک بدائی چې نشته د بندګۍ حقدار. بندگی صدا رکوع سجدہ دعا نظر منختی توکل دعا وغیرہ د دې حقدار نشته. حاجت پوره کوونکی نشته، فریاد اوریدونکی نشته، ہر مصیبت تو پناہ لرکون کی نشتا، پناہی ورکون کی نشتا بغیر ستانہ اے اللہ. دا خو سناوا ہمارتے ددے سنا پزے احادیثو کی نور دعاگانے ہم راغلی، نور سناگانے ہم راغلی چې اوسړی ډېر څه شعرونه او نعتونه وغیره زده کوي. دا ولې نه زده کوي چې خپل منځ خو پوره کړي؟ یو پکې دا حدیث کې راځي دا بوئے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین. قرآن کی بدایت تو خواہی کہ انا اول المسلمین، دا پا حدیث کی انا من المسلم. دا دعام لستل شیخ یا اللہ ما خپل مخ تا ته ګرځولې، هغه ذات ته چې اسمان نظم کې پیدا کړی کلکم په توحید باندې نیم زده مشرکانو در ډلې. یقینا زمامون زما قربانی زما ژوند زما مرګ خاص الله لره چې رب د ټول عالم دی، شریک نشتا. او په دې مسلې ما ته حکم شعر ازم د دې د منون کو دا د مانزه په سر کې ودا د توحید اعلان کېږي. کله بل دعا دام لولای اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللہ تو دعا کو مینت کو یا اللہ لریوال راولے پمین زما پمین خطاگانو زما کی گناہوں زما کی لکه څنګه چې تعالی لریوال پیدا کړل پمین ز مشرق او مغرب. ایا اللہ ما پاک کی د گناہوں نہ لکه څنګه چې پاکي دي شي سپینه جامه د خیری. ایا اللہ وین زم گناہوں بالماء پوبو او پوورا او په غلای هر شی چې د انزلو د پاره دی په دې درو کې دا دعاګانې دي مشهور داري دي کاری اولله اعوذ باللہ چې مونږ ویل اعوذ باللہ. قران کریم کې الله حکم کړی د استعاذې سلور کرته پناهي غواړي په الله فاستعذ بالله.
او هغه استعاذه په یو الله پورې خاص کړی چې یو الله پورې خاص ده. الله سره به شریک په استعاذه کې نه جوړای. پناهي ورکون کې خو صرف الله دی، امن ورکون کې صرف الله دی. یا شیطان هډیر غټ دشمن دی، خاص کر د قران دشمن. دیو جن چې کله قران لوستل کیږي نه اول باعوذ بالله دا موږ سورته فاتحه وایو ګر مانځه کې نه مخکې ځکه اعوذ بالله وایو چا غټ دشمن دی چې دا نه بچي. بیا غي پسې بسم الله الرحمن الرحیم قران کریم کې یو سل سوار لسکر تراغه د یو سل دیار له سوراتونو بسر کړه ایو ځل سورته نمل کې پکې دنه داخل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د هر کار نیک کار اراده وکړي نو بسم الله وایګه کو نه وای نو ګوره به برکت وشي. ګوره بسم الله کې دا به چې د کلوې کمال دی به ته د استعانت دی وي د مدد د غوښتلو. د دې مقصد دا دی چې هر کار کې بسم الله الرحمن الرحیم سره ولې شروع کوي معنا هر کار کې اے الله مستا مدد ته محتاج تر سره مدد کې دا کار لر سره ورسه موږ یو لوی کار دی نو پدې کې د الله مدد ته موږ محتاج یو. الحمدلله چې موږ الحمدلله دا کلمه قران پاک کې دوه دیش کرته ده. حمد ستوي حمد الحمدلله ستاینه او صفت چې الله د شان سره خای. ګوره قران کریم کې احادیثو کې الله د خپل ذات صفاتونه ذکر کړي د خدای ته ډېر شي صفاتونه خو چې کله سوچو کې نو هغه خلاصه دوه قسمه یو سی صفاتونه د قدرت دویمی د علم. معنا دا نظام د تمام موجودات او قدرت او تصرف واکداری او په هر پټ او ښکارا لري نږدې باندې عالم دې صفاتون ته وی الحمد. نو صفاتونه د کار سازه د غیب دانه د واکدارې خاص الله لری چې په صفاتو کې بل شریک نشته. رب العالمین کې قران کریم کې دو سلويخ کرت راغلو. رب چې کله د عربی په کتابونو کې وګوره رب یوازې پالون کیته نه وي دا یو معنا موږ زده کړ. رب وی مالک ته، رب وی پالنه کوون کیته، رب وی اصلاح کوون کیته، رب وی تدبیر او انتظام چلون کیته، رب وی حکم کوون کیته. رب العالمین کی راټول داخل. الرحمن الرحیم قرآن کریم کی الرحمن بغیر د بسم الله الرحمن الرحیم نه جواله وہ 50 کرت راغله او الرحیم یو سل سوالس کرت راغله. د دوړو مطلب خدای چې زیات رحمت او فرق پکې سره. رحمان چې کومه معنی لري آی کې یو داري چې لوی لوی نعمتونو والا ویمدار خاوند د ډیرو رحمتونو. دریمدار رحمان غزاتی چې سوالونه د بندگانو پوره کوي. رحمان غزاتی چې د دنیا په ټول مخلوق باندې مهرباني کوي عام رحمتي. او رحیم ستوي رحیم هغه توي چې تکلیفونه او مصیبتونه لري کوي. دارنګ خاوند د غټو رحمتونو د وړو رحمتونو. دارنګ رحیم هغه چې بغیر د سوال نه هم ساجد پوره کوي. رحیم هغه چې په مؤمنانو خاص رحمتونه کوي. دا د دې مینس کې فرق. مالک یوم الدین ور یو مالک یو ملک. ملک بادشاہ ته وي مالک سی اختیارمن. بعض خلک دلته خطا یغي معنا چې کی کنه مالک یوم الدین بادشاہ د ورځ د جزا دی کته هو مالک ویلې ملک خو نه ویلې معنا ولې غلط کړي. مالک د دنیا او آخرت دواړو الله دی. خدا د ورځ د جزا په کې ولې وي د دې لپاره وي چې په آخرت کې دا مجازي بادشاہان جنن ښکاری کړ دا هم التکی نه انت صرف یو الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. د مالک صفت کی اشاره ده ته چې الله اختیارمند دی. پاغه باندې څوک زورور نشته غره شفیق قهری چوي زورور په الله څوک نشته. یا کنا بدوم ویلی عبادتو کې درې قسمه د زړه عبادت د جبه عبادت د بدن عبادت د مال عبادت. د زړه عبادت سی محبت کول یره کول امیدونه ساتل توکل کول دا ټول یو الله لپاره خاص.
دارنګه د بدن عبادت خو په جبه باندې ثنا کول، په لاس خو باندې سجدي کول، تعظیمات کول. دارنګه د مال عبادت سره زکات، صدقات، نظر و نیاز، منښتې، شکرانه، دا ټول عبادت دي. یا کنابود دا ټول یو الله لپاره خاص کو. او یا کنستعين سي ہر مصیبت کی، ہر تکلیف کی، ہر حالت کی یو اللہ نے مدد غواړي. ځکه یو الله لري چې هغه مدد کوي او کولی شي اسباب ته نه محتاج. مدد اصل کې دا دی دا موږ چې یو بل توایو چې فند روچت کداو کداو کا دې اصل کې اسباب وي، دا په حقیقت کې مدد نه دی. فارسی پښتو کې ته مدد وي یا مجازي مدد وته وي، دا د اسباب دلان دي، دې ته خدای توب نه وي. اهدنا الصراط المستقيم، ہدایت معنی خو لار خودلی، خو صرف لار خودلنا په غلاري چلول هم توفیق ورکول اټول دي کې شامل. نه غلار وی نه غلار په قران کریم کې د نه غلار درې معنی. یو الله له بندگی خاص کول، دویم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تابعداری کول، د سنت اتباع ورته وي. دریم د قران پاک لستلو دای تابعداری کول. دا درې دي صراط مستقیم. دې پسې فرمایلو چې صراط الذین انعمت علیهم، دلته انعام نه مراد سره د هدایت او د استقامت انعام. هغه سری قران کریم جاغله مونږ وګورو کړ چې الله خصوصي انعامات بچا کړی دي. خصوصي دا حاصل بس دور او زیاو پیغمبران او بل صحابه. نو الذین انعمت علیهم پیغمبران او صحابه دي. د دې مقصد دا راو چې نه غلار بغیر د پیغمبر د لارې نه نشي کېده، نه غلار بغیر د صحابه د لارې نه نشي کېده. د ثواب او د عذاب کار کتاب د پیغمبر او د صحابه په لارې سره مالي. دیو جن د بدعتي لار هغه چونکې د پیغمبر لار نه ده، هغه د صحابه لار نه ده، هغه ته نه غلار نه ویلي. اي کېلو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غضب والا خډیر خلک قرآن ذکر کړي. يهوديان دای په یو مثال کې راغلي. عام مفسرین وی هغه خلک چې سره د علم نه، سره د پوهې نه د حق مقابله کوي، کنه مخالفت کوي، دې ته مغضوب علیهم. او ضالین هغه جاهل نه پوه ته وي چې د جهل د وجه نه غلط لار باندې روان، نور فاسقان بدعتیان وغیرہ، دې ته ضالین. آمین چې وکنه دا دعا واصل کی. حدیث کې دې ته مہر ویلې. مہر بادشاہان چې بے مہر خط نه قبلېږي، مہر به لګای. نو موږ چې کله دعا پیش کړه نو په دې باندې مہر پکار دې دې لپاره چې الله یې قبول کړي. بیا سورۃ اخلاص موږ ویلو په تور د مثال له سورۃ اخلاص نه سوا نور سورتونه هم یادول پکار. ډېر سورتونه نه آیاتونه یاد کړي. کله یو سورت لستل مانځه کې، کله بل یو سورت خاص کول په مانځه کې چې نور بنوي. فقالی کی دا مکروه دي، دا څه باندې کې سورہ اخلاص خو دې لپاره چې ده یو جامع سورت او آسان سورت او عدد لستلو کې حدیث کې راځي دومره ثواب دې لکه درې مې صد قرآن چولو. او سورہ اخلاص کې موږ د الله د پیژنګلې پورا عقیده او پکې کړ. ولی پدې کې هوا د الله وجود ته اشاره وا، الله چې د الله ذاتی تعین ته اشاره دی. الله احد داري چې کیو دی او ذات کې شریک نشتا. الله صمد داو چې حاجتونه ټول پوره کوي او چاته ساجد نشته. ولی کا ساز او غیب دان هغه دی، صفاتونو خلاصه ده. لم یلد کې داو چې د الله ولد نشته. ولد دو قسمه، یو حقیقی جایت زوی وی لور وی، دا الله زوی لور نشته. دویم حکمی دا الله نازول نشته، نائب چې ورته وي چې اختیار او تصفار دي. دارنګ ولم یولد، الله لچانه پیدا نه دي، معنی پلاری نشته. نو پلار یو حقیقی پلاری هم نشته، یو حکمی پلاری چې زورور ورته وي. په الله باندې څوک زورور هم نشته. اولم یکن له کفوا احد، داو چې د الله سره په هیڅ صفت کې هیڅوک شریک نشته، نه پیغمبر نه ولی نه بزرگ نه بل احدونه ویلو. د دې نه رستو سبحان ربی العظیم چې ویل کېده په رکوع کې
دا ځکه چې حدیث کې راځي چې دا آیت چې نازل شو فسبح باسم ربک العظیم قرآن کی دا آیتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا پر رکوع کې په دې عمل وکړه نو سبحان ربی العظیم وای دارنګ ربنا لک الحمد دا یو کلمه ده خو په دې کې سلور طریقې دي سلور هر یو چې وای نه جایز دی ربنا لک الحمد دویم څه دی ربنا ولک الحمد ور سره وای دریم دا دی چې اللهم ربنا لک الحمد سلورم دا دی چې اللهم ربنا ولک الحمد دې کې کار یو طریقه وای نه دا جایز دی ځکه حدیث کې چې کوم ذکر اټول جایز دی دې کې دام یاد ساته دا خو اختصار او صرف احادیثو کې په دغه وخت کې نور کلمات هم شته ځان لمونځ کې وګد ودرېږي خدای قومه کې اللهم ربنا لك الحمد وي مثلا ورپسې وای حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده یا الله ستاسو ډېر حمدونه دي پاک دي برکتونه والدي اسمان او زمکه ما بین چې ډک کی بلکې سچ ستا خوخي چې ډک کی نه دا دور حمدونه دي ستا دارن سبحان ربي الاعلى قران پاک کې د دې حکم چې راغی سبح اسم ربک الاعلى نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په دې باندې په سجده کې عمل کوي معنا سبحان ربي الاعلى وای خدام یاد ساته رکوع کی دغه کلمه او په سجده کې دا د دینه سوا نور هم شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي احادیث غواړي چې نقل مثلا دا به کوم نقل دي رکوع سجده کې سبوح قدوس رب الملائکه والروح چې کله دا سبوح ډیر پاک ډیر دې ګن پاک ډیر شان دې رب د ملائکه دې د روح دې جبريل دانګ حدیث کې دام راځي چې کله داسي وایي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي حدیث کې اکثر راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ النصر د رسول الله لوستل پاکی د تعالی یا الله رب زمونږه ستاسو ستاین دي یا الله موږ ته بخنه نورم د دین علاوه نور اذکار هم راځي ورمانته د دوه سجدو په مینس کې چې کومه جلسه آئی کہ رب اغفر لی وائے عام دانے چ سنے مسئلہ دا حدیث کی شتا مشکات کی شتا بلکہ شامی کے مشتا خلق کو ایسی غفلت کرے بلکہ پنفل منزنوں کے یا زان لے چکین د دین علاوہ نور مشتا سنگ وائے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی دعا رکن اللہ تعالی رب ما وبخی ما بانے رحمو کی ما تا ہدایت کے وعافنی ما مصیبتن بچ کے ورحم ورزقنی مال رزق راکے بیا تحیات چلستو نو التحیات تحیہ پاسل کی ستوی پیشکشی قولی و جب چرچا سستائنہ کہے گا تو تعظیم کہے سلامی ورتکے دے ٹول تا تحیات ذکم ہوئے داد جب تعظیمات چاگی تے التحیات ہوئی دیکھ راضی چی السلام علیکہ ایوہ النبی خلق یور نبی تے السلام کو حاضر دے سنا ددی خدا مثالی ددی دا مثالی لکہ تی چاہتا خط لے گے نو پائے کیوں لکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سڑے ادن تنے خو خط بال دور رسید ذکر محدثین وی دریو مطلب دار ہے چدا سلام ملائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسی ذکر خطاب شوی دویم قول فقهاء محدثین لکی چې دا د معراج پشپوان دی دا الله د رسول خبرې شوی رسول الله چې ورسید معراج پشپنوی التحیات لله والصلوات والطیبات نو الله ورته فرمایل السلام علیک ایها النبی ورحمت الله نو رسول الله بیا فرمایل السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین بیا درود چې اللهم صل قرآن کریم کے حکم دے کر چې صلو علیہ رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایي راغی الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خود دي کوم الفاظ چې په حدیثو کې دایل لستل بکار او مشهور په کداري غوړه دغه کوم الفاظ چې خلکو ځان نه جوړ کړي د درود ناغه شریعت کې ناجایز دي
دې کې سوال دی چې کما صلی تعالی ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره مثال ولې ورکاو دې ته د مشهور مثال دانه چې ابراهیم علیه السلام په درود کې پر رحمتونو کې زموږ د نبی نه زیات نه دی خو چونکې مشهور په عربو کې په یهودو کې په عیسانو کې نو د شهرت د وجې نه هغه په مثال کې پیش کړی د آخر کې چې کوم دعا لوستل کېدله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه مونږ دا دعا خدای پورې خاص نه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم صحابه او ته په دغه وخت کې ډېرې دعاګانې ښودلې چې کله هغه زکه هغه لولې ابو بکر رضی الله عنه ته دعا خولې دا سوایا زمانه په اخر کې رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم رب ما پزان ظلم کړې ډېر ظلم ګناہوں خو نه بخي مگر ته بخي نو ما ته بخنو کې بخنه ستاره طرف نه خاص او رحم روانو کې ته بخون کې مهرباني بل دعا حدیث کی راضی بلکہ امام احمد وی دا دعا فرض ده دا احتیاط پکار دے چاری سڑے لوئی اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر یا اللہ دا عذاب قبر نہ پنائی غواړم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال رب پنائی غواړم ستا پتا سره د فتنې د مسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا و فتنة الممات یا اللہ د ژوند او د مرګ د فتنو نه بچ کی اللهم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم او اے اللہ د گناہونو نه او د قرضونو نه بچ قرضونه هم بکراول ځکه حدیث کې راځي چې قرض کین نو بیا بول وعده خلافیم کې دروغ به مې ډیر ګناونه دي پیدا کیږي السلام علیکم چې کله ویل کی کنه نو دواړو طرف ته انسان نیت کوي دی چې دی خوا کم مرګری دي او دی خوا کم مرګری دي کم مرګری نشته نو ملائک خوشته کنه بیا اللهم انت السلام د فرض مانځنه بعد دای طریقم شرعی دا او چې قبله ته مخي نو اللهم انت السلام دی وي پای کې نور اوقات دا نه زیات کی نور کلمات بیا د دین علاوه موږ ویل نور ذکرونه مشتا دعاګانې مشتا ډېر شي شتا حدیثو کې غرم هغه چې سړی نقل شي لولي مقتدی په ځای ناشتي ا دې لولي کړه یا ورستو سنت کوي څنګه دام سنت دی عام سنت او امام شي کنه هغه د الله مون السلام نه علاوه ک نور کوي کنه نا و قوم طرف تراګز پای کی ګور یو ذکر دعا دار رب اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب ما سره مدد کی ستا په یاداش ستا په شکر ستا په خیسته عبادت تر سره مدد کی جزا وکړه کله دا دعا رب قنی عذابک یوم تبعث و تجمع عبادک یا رب ما بچ کی دستاد عذاب وکم ورځ باندې تبعث و عبادک بل روایت کې راځي تجمع عبادک چې ته بندگان جمع کړي راپورته کړي دا حدیث کې راځي د ماخام او د سحر صبا د دې مونږ فرض یو کې کړ فرض مونږ پای پسې وہ کرتا ہوئے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار یا اللہ دور نہ پناہی راکی دا سی دعاگانے دا فرض مانز پسی دی قبلی کی حدیث کی راضی وګوره دې کې دا انتظام نشته چې تاسو د امام انتظار وکوي یا و امام د خلکو انتظار کوي نه امام د خپل اسکار او دعاګانې غواړي دارنګ مقتدیان د مسکار کوي او دعاګانې د غواړي کپرې کې یو ځای شول نو ټیک ده که یو ځای نشول امام مخکې شو یا مقتدی مخکې شو یا مخکې پاسې دو لړ نو دا التزام بنئ او دارنګ په سنتو پسې په جمع باندې دعا غوښتل او دا ای به التزامات دا خود بدعت ہے سنت کې سره ثابت نه دي عام اسکار او دعاګانې سنتو نه مخکې